الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال في موضع آخر: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. صدق الله العظیم. قدرمنو او عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان دی. تر دې چې یو حدیث شریف کې راځي: الله پاک د خپل بنده سره د 80 میندو څخه هم زیات محبت کوي. او تاسو ودې ته سوچ او فکر وکړئ چې یو مور د خپل بچی سره څومره زیات محبت کوي. په خپل ښه خوراک نه کوي، خو دې بچی ته ورکوي. که یو ښه جامه وي او که یو ښه شی وي، هغه ودې بچی ته ورکوي او ځان دغسې پرېږدي. او ان تر دې چې بچی یې چې کله مریض سي، نو څو شپې ورسره ویښې هم تېروي، تر هغه پورې یې زړه قرار نه پیدا کوي، تر څو چې دا بچی جوړ سوی نه وي. نو چې کله یو مور د دې بچی سره دومره محبت کوي، نو الله پاک خو د خپل بنده سره د 80 میندو څخه هم زیات محبت کوي او رحمتونه ورې رااوروي. دغه وجه ده چې الله پاک د ارحم الراحمین وایي، یعنی پر رحم کوونکو کې د ټولو څخه زیات رحم کوونکی ذات دی. د انسان سره که مور پلار، بچی یا نور خپلوان د رحم او مهربانۍ معامله کوي، نو د دې ټولو څخه زیات رحم کوونکی په انسان باندې الله پاک دی. بیا خاص کار په مؤمنانو باندې خو الله جل جلاله ډیر زیات مهربان دی، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. الله رب العزت فرمایي: ان رحمت الله قریب من المحسنین. بشک د الله جل جلاله رحمت و نیکانو ته ډیر نږدې دی. بل ځای کې پروردګار فرمایي: وکانه بالمؤمنین رحیما. او الله جل جلاله په مؤمنانو باندې زیات مهربان دی. د الله جل جلاله صل رحمتونه دی. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث شریف را نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د الله تعالی صل رحمتونه دي، د هغه څخه صرف یو رحمت و دې دنیا ته را نازل کړي. دا یې بیا تقسیم کړي په جنیاتو، په انسانانو، چارپایانو او حشراتو کې. د دغه یو رحمت په وجه مخلوقات په یو بل مهرباني او مینه کوي، په یو بل رحم کوي. او د همدغه یو رحمت په وجه وحشي حیوان په خپل بچی باندې هم رحم او مینه کوي. او الله پاک دا یو کم سل رحمتونه د قیامت ورځې ته مؤخر کړي ساتلي دي، چې بیا به په خپلو خاصو بندگانو باندې د دې په ذریعه رحم کوي. او دا پوره سل رحمتونه به د خاص مؤمنانو بندگانو دپاره وي، نه د کفارو. د الله جل جلاله رحمت په دنیا کې و هر شي ته عام دی. الله رب العزت فرمایي: ورحمتي وسعت كل شيء. زما رحمت عام دی هر شي ته په دنیا کې. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله دا آیت ورحمتي وسعت كل شيء نازل سو، نو ابلیس وویل: انا من الشیء. زه هم په شیانو کې یو شی یم، نو ما ته به هم په آخرت کې د الله پاک رحمت رسیږي. نو چې کله الله جل جلاله وفرمایل: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
یعنی پس ډیر ژر به زه دا رحمت ولیکم، یعنی خاص به یې کړم د هغو خلکو دپاره چې پرهیزګاري کوي په دنیا کې، تقوا کوي، زکات ورکوي، او هغه خلک کم چې زموږ په آیاتونه یې ایمان راوړی، دا رحمت به د دغه خلکو دپاره وي. یعنی نو ابلیس نا امیده سو. بیا یهود او نصارا وویل چې په دې رحمت کې به د قیامت په ورځ موږ هم شامل یو، ځکه موږ هم متقیان یو، په خپل کتاب تورات او انجیل مو ایمان راوړی او زکات هم ورکوو. نو چې کله الله جل جلاله وفرمایل الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، دا رحمت به د هغه چا دپاره خاص وي چې هغوی تابعداري د هغه رسول کوي کوم چې نبی امی دی صلی الله علیه وسلم. نو یهود او نصارا هم نا امیده سوه او د قیامت د ورځې سل واړه رحمتونه دا د مؤمنانو دپاره خاص وه. د بني اسرائیلو د یو کفنکش واقعه، نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت د ناامیدۍ او مایوسۍ څخه د بچ کولو دپاره دوی ته د بني اسرائیلو د یو کس واقعه ذکر کړې. دا واقعه امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله را نقل کړې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بني اسرائیلو یو ګناهګار کس کوم چې د ایمان څخه یې علاوه بل هیڅ نیک عمل نه و کړی، بلکې کفنکش و، د مړو څخه یې کفنونه باسل. کله چې د مرګ وخت نږدې سو نو خپل اولاد ته یې وویل چې کله زه مړ سوم نو ما وسوځوئ، بیا دا ایران نیمه په وچه کې والوځوئ او نیمه په دریاب کې پرېږدئ. قسم په الله که چیرې د الله پاک را باندې وس برسو نو داسې عذاب به راکړي چې په هغه مخلوقاتو کې به بل هیڅ چاته داسې عذاب نه وي ورکړی. دا خبره یې د ډېرې بیرې د وجې څخه وکړل. کله چې دی وفات سو نو خپلو زامنو ورسره د وصیت مطابق معامله وکړه. بل طرف ته الله پاک وچې ته حکم وکړ چې د ده اجزا را جمع کړي، او سمندر ته یې حکم وکړ چې د ده اجزا را جمع کړه او پوره انسان یې ورڅخه جوړ کړي. بیا الله پاک ورته وفرمایل ای بنده دا کار دې ولې کړی؟ آیا ستا په ما یقین نه و چې زه انسان دوباره ژوندی کولی سم؟ هغه ورته جواب ورکړ من خشیتک یا ربی وانت اعلم، ای پروردګاره ستا د ویرې د وجې څخه مې دا کار کړی او تا ته ښه معلومه ده چې ما هیڅ نیک کار نه دی کړی. ستا د عذاب څخه بیرېدم نو ځکه مې بچو ته حکم کړی و چې ما وسوځوئ، بیا دایره داسې نیمه په وچه کې نیمه په دریاب کې. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د الله جل جلاله رحمت په جوش کې راغی، فغفر الله له او ده ته یې بخښنه وکړه. تاسو ولیدل چې الله پاک خپل پر دې بنده باندې څومره زیات مهربان دی. دغه رقم یو بله واقعه راځي. بخاري او مسلم شریف کې یو واقعه ذکر ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو څه بندیان راوستل سوه. نو په دې بندیانو کې یوه ښځه وه چې په ډېر ناقرارۍ سره د خپل بچي تلاش کوي، ځکه د دې څخه دا بچی ورک سوی و. ناګهانه دې د خپل بچی په بندیانو کې پیدا کړي، نو راوایې خیس خپلې سینې سره یې وموښلوئ او شیدې یې ورته ورکړې. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دا حالت ولیدی چې دا مور د دې بچي په لیدو سره څومره خوشحاله سوه او څومره پرې مهربانه ده، نو نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړه ستاسو څه خیال دی چې دا ښځه به دا خپل بچی اور ته ورغورځوي؟ صحابه کرامو فرمایل چې موږ ورته وویل په الله قسم هیڅکله به یې ونه غورځوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل الله ارحم بعباده من هذه بولدها، خامخا الله پاک په خپلو بندګانو باندې د دې څخه هم زیات مهربان دی څومره چې دا مور په دې خپل بچي مهربانه ده. د یو مجوسه د اسلام قبلولو واقعه. حضرت ابراهیم علیه السلام ډېر زیات میلمه دوست انسان و
یو ورځ ورته یو مجوسي راغی او خوراک یې ورڅخه وغوښت. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې که مسلمانېږې خوراک به در باندې وخورم. هغه مجوسي وویل چې زه خو خپل دین نسم پرېښودلی. دا یې وویل او لاړې. بل طرف ته الله پاک دا ټوله معامله وکته. الله پاک په هر څه خبردار دی، عالم ذات دی. چې یو مجوسي د لوږې د وجې ګرځي را ګرځي او سخت خفه دی، نو د الله پاک ور باندې رحم راغی. ځکه حدیث کې راځي انا عند المنکسرات قلوبهم، زه د غمجن زړونو والا سره یم. نو الله پاک حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږي چې ای زما خلیله، د مجوسي خو زما نافرماني کوله او د 80 کالو را په دې خوا ما رزق ورکوي، ډوډۍ مې نه ده پرې بنده کړې. خیر دی که د نن ستا ډوډۍ خوړلې وای نو څه به سوي وه. ای ابراهیم اوس ولاړ څه او واپس یې راوله او ډوډۍ پرې وخوره. حضرت ابراهیم علیه السلام په منډه منډه ولاړ او هغه مجوسي ته یې د خوراک دعوت ورکړ. هغه ورته وویل ای ابراهیم دا څه وجه ده؟ تا خو اول زما څخه ډوډۍ منع کړې وه او اوس مې پخپله غواړې. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې الله جل جلاله حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږي او ابراهیم علیه السلام دا ټوله خبره د عکسای ورته بیان کړه. کله چې مجوسي دا خبرې واورېدې نو بیا ویل ابراهیم چې کله ستا رب دومره مهربان دی نو ما ته اسلام پیش کړه، یعنی زه هم مسلمانېږم. نو هلته یې اسلام قبول کړي او مسلمان سو. معلومه سو چې الله رب العزت په خپل بندگانو باندې ډېر زیات مهربان دی. د الله پاک مهرباني. یو صحابي فرمایي چې یو ځل موږ صحابه کرام ناستو او خندل مو. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ چې موږ په داسې حالت کې ولیدو. نو وی فرمایل او تضحكون والنار من ورائكم، ایا تاسو خاندئ او حال دا دی چې اور ستاسو شاوخوا چاپېره دی. بیا نبی علیه السلام روان سو. موږ دومره خفه سو چې ګویا زموږ په سرونو باندې یو غټ غر پروت دی. څه وخت پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ چې د خندا په حالت کې وو او وی فرمایل چې حضرت جبرائیل علیه السلام ما ته راغی او د الله پاک د طرفه یې دا پیغام راوړ ای پیغمبره ته زما بندگان زما د رحمت څخه ولې نا امیده مایوسه کوي. زما بندگانو ته دا خبر ورکړه چې زه ډېر بخښونکی او زیات مهربان یم او زما عذاب هم ډېر دردناک عذاب دی. صرف د توحید په گواهی ورکولو سره د الله پاک بشمار نعمتونه. د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې د غنمو کمی و. حکومت غنم ذخیره کړی و او حضرت یوسف علیه السلام خپلو مامورینو ته حکم کړی و چې هر کس ته په یو معلوم مقدار سره غنم ورکوي، زیات مه ورکوي، د دې دپاره چې ټولو خلکو ته یو شان غنم ورسیږي. یو ځل یو ځوان راغی او غنم یې وغوښت. دوی ورته د عام معمول مطابق غنم ورکړه. څومره به یې چې نورو ته ورکول ده به ویل چې ما ته نور هم راکړي. هغوی ورته وویل چې نور غنم ورکول خو زموږ په اختیار کې نه دي. که ستا نور غنم په کار دی نو ته حضرت یوسف علیه السلام ته ورسه، ځکه دا اختیار صرف د هغه سره دی چې چا ته څومره غنم وغواړي ورکولی یې سي. دی راغی او حضرت یوسف علیه السلام ته یې وویل چې ما ته نور غنم هم راکړه. ده ورته نور غنم هم ورکړه. هغه ځوان وویل چې نور هم راکړه. حضرت یوسف علیه السلام ورته وویل چې ای د الله بنده، هغوی هم غنم درکړل، ما هم درکړه او ته اوس نور هم غواړې، دا څه کوې؟ مړېږې نه؟ ده ورته وویل چې ته ما نه پېژنې. که تا ته معلومه سي چې زه څوک یم نو ته به ما ته نور غنم هم راکړې. حضرت یوسف علیه السلام چې دا خبره واورېده نو ورته متوجه سو او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې ته څوک یې؟ هغه ورته وویل چې کله زلیخا په تا باندې تهمت ولګوئ
نو که ماشوم چې ستا د براءت ستا د پاکدمانۍ ګواهي ورکړې وه هغه ماشوم زه وم اوس غټ سوی یم ځوان سوی یم. حضرت یوسف علیه السلام چې دا واورېده نو ډېر خوشحال سو. ژر یې سینې ته رانږدې کړ او ډېر قدر عزت یې د ده وکړ. بیا یې نور ډېر غنم هم ورکړه، انعام یې هم ورکړ او خپل ماتحتو کارګرانو ته یې حکم ورکړ چې دا غنم ورسره کور پورې هم یوسئ. کله چې دی ولاړی نو الله جل جلاله وحی را نازلې کړه: ای زما خوش پیغمبره، تا خو د دې ځوان ډېر عزت او اکرام دی وکړي. دا ولې؟ ده ورته وفرمایل چې یا الله، دا خو هغه کس و چې زما د پاکدمنۍ ګواهي ورکړې وه. نن چې دی زما مخې ته راغی نو زما زړه غوښته چې ده ته زه دومره څه ورکړم څومره چې زما زړه غواړي او زما په وس کې وي. الله پاک ورته وفرمایل: یوسف علیه السلام، ته ګواه اوسه چې د کس ستا د پاکدمنۍ ګواهي ورکړې وه او تا ته راغی نو تا دومره څه ورکړه څومره چې ستا د شان لایق وه. نو ته ګواه اوسه چې زه دا وایم چې کوم کس په دنیا کې زما د وحدانیت او یووالي ګواهي ورکړي او د دې د قیامت په ورځ ما ته راسي نو زه به هم درته دومره څه ورکړم څومره چې زما د شان مناسب وي، یعنی جنت، او دومره نعمتونه به ورکړم څومره چې زما د شان لایق وي. سبحان الله، الله رب العزت په خپل بنده څومره مهربان دی. تاسو وګورئ چې صرف د توحید په ګواهي ورکولو سره په انسان باندې دومره زیات مهرباني کوي نو چې بیا انسان نور عبادت هم کوي نو د هغه خو به بیا د سر اندازه نس کېدای. محترمو، د الله تبارک وتعالی د مهرباني اندازه د دې څخه کېدای شي چې هر وخت په انسان باندې بېشماره نعمتونه نازلوي. الله پاک فرمایي: ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. که چیرې تاسو د الله پاک نعمتونه شمیرل وغواړئ نو دا نسئ شمیرلی. بېشک الله بخښونکی او مهربان دی. بلکې که انسان یو معمولی عمل په اخلاص وکړي الله رب العزت به د ده دا عمل نه ضایع کوي بلکې په دې به ورته اجر هم ورکوي. د دنیا د باچاهانو دا قانون دی چې دوی وړه تحفه نه قبلوي، ځکه دوی وایي چې څومره زموږ شان لوی دی دغه شان موږ لره تحفه هم باید غټه پکار ده. لیکن د الله پاک شان ګوره چې اعلان کوي: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کوم کس چې د یوې ذرې برابر نیکي وکړي نو د قیامت په ورځ به دا کس د دې اجر وګوري. یعنی کوم کس چې د یوې ذرې برابر نیکي وکړي نو د قیامت په ورځ به دا کس د دې اجر وګوري، یعنی دا اجر به ورکول کیږي. بل ځای الله پاک فرمایي: انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. بشکه زه په تاسو کې د هیڅ چا عمل نه ضایع کوم، که هغه نارینه وي او که ښځینه. لیکن بل طرف ته د انسان ناشکرۍ او ناقدرۍ ته وګوره چې الله پاک پیدا کړو، روغ صورت یې ورکړ، رزق ورکوي او نور بېشمار انعامات ورباندې کوي، لیکن دی بیا هم ناشکري کوي، د خپل رب عبادت نه کوي. الله پاک فرمایي: ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید. بشک انسان د خپل رب ډیر زیات ناشکر دی او دی په دې خپل ناشکرۍ باندې گواه هم دی چې زه د الله پاک ډیر ناشکر یم. بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي: یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. هاي افسوس په بندگانو باندې چې کله هم دوی ته رسول راغی نو دوی ورپورې ټوکې او خنداګانې وکړې، خو لیکن بیا هم د دې ټولو کمزوریو باوجود الله پاک انسان څومره محبت او شفقت په اندازه ځان طرف ته رابلي. الله پاک فرمایي: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، د خپل رب کریم په حق له ته څه شي دوکه کړی چې د خپل رب څخه دی بغاوت
او سرکشي اختیار کړې، نافرمانی یې کوي، ستا رب خو ستا طرف ته متوجه دی، ستا د توبې منتظر دی چې کله به دا بنده د ګناهونو څخه توبه وباسي او زما و طرف ته به متوجه کیږي. حدیث قدسی دی، الله پاک فرمایي کوم کس چې ماته د یو لویش په اندازه را نږدې کیږي نو زه ورته د یو ګز په اندازه ور نږدې کیږم، او څوک چې ماته د یو ګز په اندازه را نږدې کیږي نو زه ورته د یو باع یعنی د دواړو لاسونو د ښورولو په مقدار ور نږدې کیږم، او چې کله انسان ماته را روان سي نو زه ورته په منډه ورځم. یعنی دا خپل رحمتونه او مهرباني ورباندې وکړي. حضرت داود علیه السلام ته د الله پاک وحی امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې ذکر کړي چې یو پیرا الله پاک حضرت داود علیه السلام ته وحی وکړي، اے داود کچېره هغه خلک کوم چې ما ته شا کړي زما په نافرمانی او ګناهونو کې ژوند تیروي، کدوی ته دا معلومه سي چې زه د دوی څومره د توبې منتظر یم او په دوی څومره مهربان یم او د دوی د ګناه پرېښودلو څومره په شوق او انتظار کې یم، نو دوی به زما د شوق د وجې څخه مړه سي او د دوی اندام به زما د محبت په وجه جدا سي. ای داود دا خو زما د هغو خلکو متعلق اراده وه کومو چې ما ته شا کړي او زه یې هیر کړی یم، په ګناهونو کې اخته دی، نو که کم کس چې د مخکې څخه ما ته متوجه وي یعنی زما عبادت کوي نو د هغوی به څه حال وي، یعنی زه به په هغوی څومره ډېر رحم کوم او څومره زیات به زه د هغوی په انتظار او شوق یم. محترمو، الله رب العزت په خپل بنده دومره مهربان دی چې که دا بنده الله پاک نه فرمانی هم کوي او بیا هم په د باندې خپل رزق نه بندوي او بیا هم د حفاظت اسباب برابروي. همداشان د بني اسرائیلو د یو بزرګ واقعه فقيه ابو اللیث سمرقندي رحمه الله یو واقعه نقل کړي چې د بني اسرائیلو یو بادشاه و، هغه ته خلکو د یو بزرګ ډیر صفت وکړ چې دا ډیر نیک سړی دی او دا بزرګ ډیر لري اوسېدی. بادشاه دې راوغوښت او ورته یې وویل چې ګوره زما ستا سره ډیر محبت دی، ته ډیر لري اوسېږم، نو ته راسه او زما سره دلته په دربار کې اوسېږه. یو بزرګ ورته وویل چې بادشاه سلامت، یوه پوښتنه درڅخه کوم، هغه دا چې که چیرې زه دلته راسم او یو ورځ ته ما وګورې چې زه ستا په کور کې ستا د وینځې سره لوبې کوم نو ته به ما سره څه سلوک وکړې؟ بادشاه چې دا واورېده نو سخت خفه او قهر سو، غوسه ورله او ویې ویل چې ای فاسقه ووځه زما د دربار څخه، ته دومره زړور یې چې دلته راسې نو د دې کار اراده هم لرې؟ نو دې بزرګ ورته وویل ان لی ربا کریما لو ارآ مني 70 ذنبا فی اليوم ما غضب علی. زما رب خو دومره کریم دی چې که چیرې هغه زما څخه د ورځې 80 ګناهونه هم وویني نو بیا هم په ما نه غوسه کیږي او نه ما د خپل در څخه شړي او نه را باندې خپل رزق بندوي، نو زه څنګه د هغه رب دربار پرېږدم او د هغه چا بادشاه دربار ته راسم چې لا تر اوسه مې دا کار دا غلط دا ګناه دا عمل دا کړی هم نه دی او بیا هم را باندې دومره غصه سو، نو که دا ګناه مې وکړله نو خدای خبر چې بیا به څه راسره کوي. ته یې وویل او نیغ د بادشاه دربار څخه راووت او لاړ او واپس هغه خپل زوړ ځای ته ولاړ. الله پاک ډیر صبر کوونکی ذات دی. نبی علیه السلام فرمایي الله جل جلاله دومره صابر ذات دی چې کافران د الله پاک سره بوتان شریکوي، د الله پاک د پاره ولد ثابتوي، خو بیا هم الله جل جلاله دوی ته رزق ورکوي، روزي ورکوي، روغ صحت ورکوي او نور نعمتونه هم ورکوي، او که توبه وباسي نو مخکینی ګناهونه یې هم معاف کوي
نو لکه څرنګه چې یو طرف ته د الله پاک د عذاب څخه ویره پکار ده، دغه شان بل طرف ته د الله پاک د رحمت امید هم پکار دی. ځکه چې د کوم سړي په زړه کې د الله جل جلاله د عذاب څخه ویره وي، نو الله جل جلاله ته د عذاب څخه پناه ورکوي، او چې ورسره یې د الله پاک د رحمت امید هم وي، نو الله جل جلاله یې بیا نه مایوسه کوي. حدیث قدسی دی، الله تعالی تبارک وتعالی فرمایي: انا عند ظن عبدی بی، زه د خپل بنده د ګمان مطابق فیصله کوم، چې دی په ما څنګه ګمان کوي همغه شان معامله ورسره کوم. د الله پاک څخه د ویرې امید فضیلت. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو ځوان ته راغی چې هغه قریب الموت و، زکندن یې شروع و. نبی علیه الصلاۃ والسلام شتنه ورڅخه وکړه: کیف تجدک، ته څنګه محسوسوې؟ هغه جواب ورکړ: ارجو الله یا رسول الله وانی اخاف ذنوبی. ای د الله رسوله، یو طرف ته د الله پاک څخه ښه امید لرم، او بل طرف ته د خپلو ګناهونو څخه بیریږم هم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل: کله چې د یو بنده په زړه کې په دې وخت کې دا دوه خبرې موجوده سي، نو چې دا کس د الله پاک څخه د څه شي امید لري، الله پاک به هغه ورکوي، او چې د څه شي څخه بیریږي، د هغه شي څخه پناه هم ورکوي. هغه دا چې یو د الله پاک باندې ښه امید لرل، او بل دا چې خپل د ګناهونو څخه باید وبیریږي. د قیامت په ورځ مؤمنانو ته د الله پاک اوله خبره. په یو موقعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل: ای صحابه کرام، که چیرې ستاسو خوښه وي، نو زه به تاسو ته خبر درکړم چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت مؤمنانو ته اوله کومه خبره کوي، او مؤمنان به ورته اول کوم خبره کوي. صحابه کرامو وفرمایل چې موږ ورته وفرمایل: ای د الله رسوله، هو خبر راکړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله پاک به د قیامت په ورځ مؤمنانو ته وفرمایي: هل احببتم لقائي، ایا تاسو زما ملاقات خوښوئ؟ مؤمنان به ورته جواب ورکړي: نعم یا ربنا، او ایز رب زموږ، موږ ستا ملاقات خوښوو. الله جل جلاله به ورڅخه پوښتنه وکړي: لما، یعنی ولې زما ملاقات خوښوئ؟ څه نیک عمل مو کړی دی چې د هغې په وجه زما ملاقات خوښوئ؟ مؤمنان به ورته جواب ورکړي: رجونا عفوک و مغفرتک، موږ خو د مخکې څخه ستا د عفوې او مغفرت امید درلودی چې موږ ته به په خپل دیدار را نصیب کوي او زموږ مغفرت به کوي. نو الله رب العزت به ورته وفرمایي: قد وجبت لكم مغفرتي، په تحقیق سره تاسو د پاره زما مغفرت واجب سو، ځکه تاسو په ما باندې د مغفرت او بخښنې امید درلود. نو ما هم درته مغفرت وکړي چې مایوسه نسئ، او زما ملاقات به هم درته په جنت کې نصیب سي. نو چې کله هم د یو انسان په الله جل جلاله باندې ښه امید وي، نو الله پاک دې نه مایوسه کوي. الله جل جلاله څخه د ښه امید لرلو په وجه جنت ته داخلېدل. نبی علیه السلام فرمایي: یو کس به جهنم ته داخل کړل سي، زر کاله پس به دی الله پاک ته یو आवाज وکړي: یا حنان یا منان. الله رب العزت به حضرت جبرئیل علیه السلام ته وفرمایي: ای جبرئیل، ته ولاړ شه او زما دغه بنده ما ته راوله. نو حضرت جبرائیل علیه السلام به دی راولي، او د الله جل جلاله په وړاندې به یې ودروي. الله جل جلاله به ورڅخه پوښتنه وکړي: کیف وجدت مکانک، خپل ځای دې څنګه پیدا کړ، یعنی جهنم څنګه ځای و؟ دی به ورته جواب ورکړي: ډېر بدترین ځای و. الله به دوباره حکم وکړي: ردوه الی مکانه، ردوه الی مکانه، دوباره یې خپل زوړ ځای ته بوځي. نو دا کس به روان سي او شاته به ګوري. الله رب العزت به ورڅخه پوښتنه وکړي: څه شي ته شاته ګورې؟
دی به ورته جواب ورکړي ای الله تا چې کله زه یوه پیره د جهنم څخه راوویستم نو زما خو دا امید و چې ته به ما دوباره دې ته نه واپس کوې. الله جل جلاله چې کله د ده دا امید وګوري نو فرشتو ته به حکم وکړي اذهبوا به الى الجنه، زما دا بنده جنت ته بوځي ځکه ده په ما باندې ښه امید وساتئ. نو ما هم مایوسه نه کړ او جنت ته مې داخل کړ. د دې واقعې څخه وروسته امام غزالی رحمه الله لیکلي فدل هذا ان رجاءه سبب نجاته. دا واقعه په دې دلالت کوي چې د دې کس د نجات سبب د الله پاک څخه د ښه امید لرل و. د قیامت په ورځ د الله پاک رحم. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې ذکر کړي د قیامت په ورځ به د دوو کسانو د جهنم څخه د راوستلو حکم وسی چې کله دا دوه کسان راوستل سي الله پاک به ورته وفرمایي دا ما چې تاسو جهنم ته داخل کړي وئ نو دا ستاسو د خپل اعمالو وجه وه ځکه زه خو په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوم. بیا به الله پاک حکم وکړي دا دواړه واپس جهنم ته بوځي. نو په دې دواړو کې به یو کس په خپلو زنځیرونو کې جهنم ته منډه کړي او ځان به ورغورځولو ته نږدې کړي او دا دویم کس به په کرار روان وي. الله پاک به حکم وکړي دا دواړه کسان واپس راولي. چې کله دواړه راوستل سي نو الله جل جلاله به ورڅخه پوښتنه وکړي چې تاسو داسې ولې وکړه چې یو په منډه لاړی او بل په کرار. دا څوک چې په منډه تللی و هغه به عرض وکړي ای الله زه د خپلو ګناهونو څخه بیریدم نو ما دا نه غوښتل چې ستا د حکم نافرمانی وکړم او دوباره ستا غضب او غصې ته ځان ور وړاندې کړم. او کوم کس چې په کرار تلل هغه به ورته عرض وکړي چې ای الله زما چې په تا باندې کوم ښه ګمان و هغې ما ته دا وښودل چې ته به ما دوباره جهنم ته نه لیږې نو ځکه زه وروسته کېدم. نو د الله پاک رحمت به په جوش کې راسي ویأمر بهما الى الجنة. د دې دواړو په باره کې به حکم وکړي چې دا دواړه جنت ته بوځي ځکه د دې یو کس په زړه کې زما څخه بیره وه زه به دی نور په بیره کې وانه چوم او د دې بل کس په ما باندې ښه ګمان دی وانا عند حسن ظن عبدي بي زه د خپل بنده د نیک ګمان موافق د ده باره کې فیصلې کوم. دی په ما ښه ګمان کوي چې دوباره به مې جهنم ته نه داخلوي نو ما هم د جهنم څخه پناه ورکړه نو دواړه به جنت ته واستول شي. عزیزانو دغسې د الله پاک د رحمت څخه مایوسه کېدل نه دي پکار. نو انسان ته پکار دا دی چې د الله پاک د رحمت څخه مایوسه نسي. الله رب العزت فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله پاک د رحمت څخه مه ناامیده کیږئ. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، بشک د الله پاک د رحمت څخه نه ناامیده کیږي مگر صرف کافران قوم د الله پاک د رحمت څخه ناامیده کیږي. یو ځل حضرت موسی علیه السلام د الله پاک څخه سوال وکړ چې ای الله په دې وخت کې چې پر مخ د ځمکه کم کس ډیر زیات ګناهګار وي هغه راته وښیه چې زه یې وګورم چې هغه څوک دی. وحی ورته راغلی چې په پلانکي ځای کې یو کس دی هغه ډیر ګناهګار دی. حضرت موسی علیه السلام هلته ورغی نو ویې کته چې یو کس دی د ځوانۍ په مستۍ کې ډوب دی، هر وخت یې ځان د الله پاک په نافرمانۍ کې مشغوله کړی او ګناهونه کوي. څه وخت پس بیا حضرت موسی علیه السلام الله پاک ته عرض وکړ چې پروردګاره په دې وخت کې چې ستا ډېر عبادت ګزاره بنده څوک دی هغه راته وښیه چې زه یې وګورم. وحی ورته وسوې چې په پلانکي ځای کې یو کس دی هغه ډېر زیات عبادت کوي. کله چې حضرت موسی علیه السلام هلته ورغی نو ویې کته چې همغه مخکینی کس و هغه ګناهګار و. دا چې حضرت موسی علیه السلام ولیدی نو ډېر زیات حیران سو
او الله پاک ته عرض وکړ چې پروردګاره دا خو همغه مخکنی ګناهګار کس دی. الله پاک ورته وفرمایل او دی همغه کس دی. خو دی یوه پیره په کور کې د خپلې ښځې سره ناسو څه خبرې یې کولې، نو هغې ورته وویل چې ته خو داسې غټ ګناهګار یې چې یقیني جهنمي یې. ده ورته جواب ورکړ چې ستا خبره صحیح ده چې زه غټ ګناهګار یم، خو زه د الله پاک د رحمت څخه نه نا امیده کېږم. امید ستا چې الله پاک ماته د توبې توفیق راکړي. الله جل جلاله وفرمایل دې بنده چونکه د امید خبره کړې وه چې زه د الله پاک د رحمت څخه نه نا امیده کېږم، نو زما رحمت په جوش کې راغی، دته مې د توبې توفیق ورکړ. د ده مخکیني ټول ګناهونه مې معاف کړه، بلکې ګناهونه مې ورته په نیکۍ بدلې کړه. اوس یې ځکه دومره زیات عبادت شروع کړی دی، نو انسان ته پکار دی چې په خپله هم د الله پاک د رحمت څخه نا امیده نسي او بل کس هم نا امیده نه کړي. نور خلک د الله پاک د رحمت څخه مایوسه کول نه دي پکار. بعض انسانان بل چاته د مایوسۍ داسې خبرې وکړي چې هغه بالکل د الله پاک د رحمت څخه نا امیده سي او داسې مایوسه سي چې مخکې به یې څه لږ عبادت کوي هغه هم پرېږدي. نو داسې نا امیده کوونکي کس دپاره په احادیثو کې سخته سزا راغلې. په حدیث شریف کې راځي په بني اسرائیلو کې یو کس و چې هغه به خلک د الله پاک د رحمت څخه نا امیده کول او په دوی به یې سختي کوله، یعنی داسې خبرې به یې ورته کولې چې دوی به د الله پاک د رحمت څخه نا امیده کېدل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله پاک به ورته د قیامت په ورځ وفرمایي دې کس لکه څرنګه چې تا په دنیا کې زما بندگان زما د رحمت څخه نا امیده کول، دغه شان به زه هم نن تا د خپل رحمت څخه نا امیده کوم. په بعضو روایتو کې داسې دی چې دا کس په خپله ډېر عبادت ګزار و، خو خلکو ته به یې داسې خبرې کولې چې خلک به د الله پاک د رحمت څخه مایوسه کېدل. نو چې کله دی وفات سو، نو الله پاک ته یې عرض وکړ ای ربه زما دپاره ستا سره څه دی، یعنې مال دې څه شي تیار کړي. الله پاک ورته وفرمایل النارو، د جهنم اور. ده ورته عرض وکړ الله هغه زما عبادتونه او کوششونه څه سوه، ما خو ډېر عبادتونه کړي وه، هغه چیرته ولاړه؟ نو الله پاک به ورته وفرمایي تا په دنیا کې خلک زما د رحمت څخه نا امیده کول، زه به هم نن تا د خپل رحمت څخه نا امیده کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بېشکه یو سړي وویل قسم په الله چې الله جل جلاله به فلانکی کس ته هیڅ کله بخښنه ونه کړي. الله رب العزت وفرمایل څوک دی چې قسمونه خوري په ما باندې چې ګنې زه به فلاني ته بخښنه نه کوم، بېشکه ما فلاني ته بخښنه وکړه او ستا عملونه مې ضایع کړه. محترمو، انسان که هر څومره غټ ګناهګار وي او خطاګار وي، نو بیا هم مایوسي نه ده پکار، ځکه د ده ګناهونه او نافرمانۍ محدود دي او بل طرف ته د الله پاک رحمت لا محدود دی. الله فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت عام دی هر شي ته. نو الله پاک داسې کولی سي چې دی د ګناهونو څخه راوباسي او ولی الله ورڅخه جوړ کړي، او داسې ډېر سوي هم دي. د قیامت په ورځ د ګناهونو څخه 9 دفترونه معاف کېدل. که انسان په اخلاص باندې یو کوچنی عمل هم وکړي، خو الله پاک په د دومره مهربان دی چې دته په دې کوچني عمل هم ډېر لوی اجر ورکوي او د نیکو اعمالو تله ورباندې درنه ګرځوي. امام ترمذي رحمه الله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک را نقل کړی. د حدیث خلاصه او مضمون دا دی بشکه الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو د وړاندې زما امتی را جدا کړي او دته به د ګناهونو 9 دفترونه وړاندې کړي. هر یو دفتر به د سترګو د نظر په اندازه اوږد وي، یعنی هر دفتر به دومره غټ وي چې تر کومه ځایه پورې د سترګو نظر رسي.
تر هغه ځایه پورې به یو دفتر اوږد وي او دا ټول به د ګناهونو څخه ډک وي. بیا به الله پاک ورته وفرمایي آیا ته په دې کې د کومې ګناه څخه انکار کوې؟ ای زما فرشتو خو به تا باندې ظلم نه دی کړی چې تا یو ګناه نه وي کړی او دوی درپسې لیکلی وي. دی به ووایي چې ای زما ربه، نه خو زه د دې څخه انکار کوم او نه ستا فرشتو په ما ظلم کړی، بلکې دا ټول ګناهونه ما یقیني کړي دي. الله پاک به بیا ورڅخه پوښتنه وکړي افلک عذر، ایا تا ته څه عذر و چې د هغه په وجه تا دا ګناهونه کړي؟ دی به ورته جواب ورکړي ای ربه، ما ته هیڅ عذر نه و، خو ما بیا هم دا ګناهونه کړي. الله پاک به ورته وفرمایي بلکې ستا د پاره زموږ سره ستا یوه نیکي هم سته او نن به په تا ظلم نسي کېدی. بیا به یو کوچنی غوندې پارچه راوي چې په هغه کې به کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه به لیکلې وي. او دته به وفرمایي احضر وزنک، دا خپل د ګناهونو د دفتر دې را دې خوا د کړه چې د دې پرچې سره یې وتلو. دا بنده به عرض وکړي ای زما ربه، د دې وړوکې پرچې به د دې 9 نوي دفترونو د وړاندې څه حیثیت وي؟ الله جل جلاله به ورته وفرمایي فإنک لا تظلم، بېشک په تا باندې به ظلم نسي کولی. نو دا 9 نوي دفترونه د ګناهونو په یوه تله به کې کښېښودل سي او دا وړوکه دا کوچنۍ پرچې به د دې میزان د دې ترازو پر دې بله پله باندې به کښېښودل سي. نو دا ټول ګناهونه به سپک سي او دغه د نیکۍ پله به پر درنه سي، ځکه د الله جل جلاله د نوم څخه وزني شی بل نسته. نو چې کله د انسان د نیکۍ پله درنه سي نو دته به بیا نجات ملاویږي. د قیامت په ورځ به مختلف خلک د ګناهکارانو باره کې شفاعت کوي. انبیاء کرام به شفاعت کوي، علما به شفاعت کوي، شهدا به شفاعت کوي، د قرآن کریم حافظان به شفاعت کوي او جنتیان به هم شفاعت کوي باذن الله. تر دې چې یو حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ به د ګناهګار سړي د راسته سترګې یو باڼړه د الله پاک څخه د خبرو کولو اجازت وغواړي. الله جل جلاله به اجازت ورکړي. دا باڼړه به الله جل جلاله ته عرض وکړي ای الله، آیا تا دا نه دی فرمایلی چې کوم سړی زما د ویرې د وجې وژاړي او د سترګو یو باڼړه په اوښکو باندې لوند کړي، زه به دې انسان ته د جهنم د اور څخه پناه ورکوم. الله جل جلاله به ورته وفرمایي چې هو، ما دا فرمایلی دی. دا باڼړه به عرض وکړي ای الله، زه دا ګواهي ورکوم چې دې ګناهګار بنده ستا د بیرې د وجې څخه یو پیره ژړلې او زه یې په اوښکو لوند کړی یم. نو الله پاک به حکم وکړي چې دی جنت ته بوځئ. بیا به یو اواز کوونکی دا اواز وکړي بېشکه فلانی چې د فلاني زوی دی د جهنم د اور څخه د سترګو د یو باڼه د شفاعت په وجه نجات پیدا کړ. همدارنګه د قیامت په ورځ د الله رب العزت د یو بنده سره مکالمه. علامه ابن جوزی رحمه الله په خپل کتاب بستان الواعظین کې یو حدیث را نقل کړی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت به د قیامت په ورځ یو بنده د نورو خلکو څخه را جدا کړي، ځان ته یې مخاطب کړي. د او د الله جل جلاله په منځ کې به هیڅ حجاب پرده نه وي او الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده، تا چې زما نافرماني کوله، آیا تا ته دا معلومه چې زه په تا باندې خبردار یم؟ ای زما بنده، آیا تا ته زه دومره کمزوری ښکاره سوم چې ګڼې زه تا نه ګورم؟ آیا تا زما څخه حیا نه کوله؟ زما د فرشتو څخه دې حیا نه کوله؟ آیا ته زما د عذاب څخه نه بیرېدې؟ ای زما بنده، ما خو تا ته یخې اوبه درکړې وې، ستا جسم مې قوي کړی و، په تا باندې مې هر قسم فراخي راوستې وه، نو تا بیا هم زما نافرماني کوله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله بنده دا خبرې واوري نو د حیا د وجې به سم ویلی سي او په خولو کې به ډوب سي.
تر دې چې مرګ ته به نږدې سي. دا بنده به عرض وکړي ای ربه ما ته ستا څخه او د دې بندګانو دومره حیا راځي چې زما دپاره د دې څخه جهنم غوره دی. الله پاک به حکم وکړي چې دی جهنم ته بوځئ. نو دی به روان سي، بیا به دا کس شاته مخ راواړوي او وبه وایي ای الله زما دې ستا په عزت او جلال قسم وي ما چې دا کوم ګناهونه کړي دا مې ستا د سپکاوي په غرض نه دي کړي، بلکې زما خو په تا باندې دا ګمان و چې څرنګه چې دې په دنیا کې په ما باندې پرده اچولې وه او زما رازونه دې نه و افشا کړي، دغه شان په آخرت کې به مې هم ګناهونه هم معاف کوي. ای الله زما خو دا یقین و چې زما دا ګناهونه تا ته هیڅ نقصان نسي در رسولی او ستا رحمت په ما باندې ستا په خدایي کې څه کمی نه راولي. نو الله رب العزت به ورته وفرمایي ای زما بنده تا رښتیا وویل، زما د رحمت څخه ستا امید قطع نه و بلکې زما د رحمت امید و. زما د په خپل عزت او جلال قسم وي چې زه به نن خامخا تا ته بخښنه کوم. ای زما فرشتو زما دا بنده جنت ته بوځئ. قدرمنو الله جل جلاله په خپل بنده دومره مهربان دی او د ده د اعمالو دومره قدرداني کوونکی دی چې که دی یو معمولي عمل هم په اخلاص سره وکړي نو الله جل جلاله د ده د عمل نه ضایع کوي. یو ضروري تنبیه په دا ځای کې باید چې ووایم. نو عزیزانو تاسو د الله پاک د رحمت او مهربانۍ په باره کې چې کوم بیان واورېده هسې نه چې تاسو په دې دوکه کې پرېوځئ چې ګنې الله پاک غفور الرحیم دی بخښنه به راته وکړي نو عبادت پرېږدئ او په ګناهونو نور هم زړور کېږئ ورته، بلکې دا خو بیا د شیطان غټه دوکه ده چې انسان په ګناهونو زړور کوي او نیک عمل ورڅخه پاته کوي. لہذا انسان به فرائض واجبات او نور عبادت ادا کوي د ټولو ګناهونو څخه به ځان ساتي او ورسره به د الله پاک د رحمت امید هم ساتي، نو بیا دغه انسان کامیاب دی. الله رب العزت فرمایي پس څوک چې د خپل رب د ملاقات او مهربانۍ امید لري نو پکار دی چې هغه نیک کارونه وکړي، نیک عمل وکړي او د خپل رب په عبادت کې دی بل هیڅ څوک نه شریکوي، شرک نه کوي. او که یو انسان مسلسل په ګناهونو کې اخته وي او صرف په دې طمع وي چې زه الله جل جلاله غفور رحیم دی نو دا خو بیا د حیا او غیرت خلاف هم ده. یو شاعر وایي دوی د نجات امید لري خو د نجات په لاره نه ځي، نیک اعمال نه کوي، بېشکه کښتۍ خو په وچه ځمکه نه ځي. بیا خاص کر چې یو سړی سپین ږیری سي او بیا هم د الله پاک نافرمانی نه پرېږدي نو دا خو بیا ډېره د افسوس خبره ده. سپین ږیری سړي ته هم د الله جل جلاله څخه حیا پکار ده. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ورځ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داخل سوم نو ما ولید چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جړل. ما ورڅخه پوښتنه وکړه ما یبکی که یا رسول الله، اې د الله رسول ولې ژاړې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل ما ته اوس حضرت جبرئیل علیه السلام راغلی و او دا یې راته وفرمایل چې الله جل جلاله د هغه چا څخه په عذاب ورکولو کې حیا کوي کوم چې په اسلام کې بوډا سوی وي. یعنی الله جل جلاله سپین ږیري سړي ته په عذاب ورکولو کې حیا کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ژاړم په دې چې دغه بوډاګان دا سپین ږیري په نافرمانی کولو سره د الله پاک څخه د حیا ولې نه وکوي، بلکې د سپین ږیري ته هم دا پکار دی چې د الله پاک څخه حیا وکړي او د هغه نافرمانی پرېږدي. نو پکار دی چې سپین ږیری سړی د خپل عزت او مرتبه وپېژني چې ماته الله رب العزت څومره لوی عزت او مقام راکړی، خپل ځان د ګناهونو څخه وساتي، د الله جل جلاله څخه حیا وکړي، د
د کرام الکاتبین فرشتو څخه حیا باید وکړي او د الله پاک جل جلاله عبادت طرف ته متوجه سي. دغه شان ځوان ته هم پکار دی چې د الله پاک په عبادت کې ځان مشغوله کړي، ځکه یو خو د مرګ هیڅ معلومه نه ده، دویم دا چې کوم ځوان په ځوانۍ کې د الله پاک عبادت کوي نو الله جل جلاله به دته د دې په عوض کې د قیامت په هغه سخته ورځ کې د خپل عرش د سیوري لاندې ځای ورکړي. لکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي اوه کسان داسې دي چې د قیامت په هغه سخته ورځ کې به الله جل جلاله دوی ته د خپل عرش د سیوري لاندې ځای ورکړي. په کومه ورځ چې د عرش د سیوري نه علاوه بل سیوری نه وي. په دې اوه کسانو کې یو هغه ځوان دی چې په ځوانۍ کې د الله پاک عبادت کړی وي. الله تبارک وتعالى دې موږ ټول ته د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې موږ ټول سره د خپل رحم او فضل معامله وکړي او زموږ د ټولو په ګناهونو باندې دې قلم د عفو راکاږي او آینده دې راته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.